د دوه ورونو په مابینځ کې جنگ دی د دوه مسلمانانو په مابینځ کې جنگ دی هغه دغه به څه ویلې هغه ګیلمن وزیر به څه ویلې الله دې جنت عدن نصیب کړي ویلې پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي لکه دوې سترګې پر یو مخ د جانان دي لکه دوې سترګې پر یو مخ د جانان دي د پېښور پر ځای اسلام آباد واچو زه دغه سړی خوښه مې ده که مې نه ده خوښه خدای مې داسې د بغضه مړه کوي لکه هغه یهود چې د بغضه مړه کېدل که مې نه ده خوښه دا زما خبره صحیح سلو بیا بله خبره دا د عزیزانو زموږ د افغانستان تعلق عام تعلق نه دی لکه د ایران سره لکه د بنگلادیش سره لکه د انډیا سره زموږ د افغانستان تعلق داسې دی لکه د بدن او د روح زموږ د دې په مابینځ کې دومره تعلق دی او بیا بله خبره دا د عزیزانو موږ به خپلو مفادو ته نه ګورو موږ به لیرې نظر دوهراو کوو به ګورو چې څه پیښه ده او څه روانه ده څه ځینې پیښیږي زموږ دپاره تر ټولو لویه خبره دا ده چې دشمن په مابینځ کې ډېر لوی کار اخلي که دلته د افغانستان او د پاکستان په مابینځ کې مشکلات دي دغه دشمن ډېره لویه ګټه اخلي خاص کر هندوستان زموږ دشمن دی صحیح سلو بیا بله درته کومه د افغانستان سره د هندوستان چې دا اوس کومه دوستي ده دا عرضي ده لکه د پاکستان او د افغانستان په مابینځ کې دشمني دا چې شته دا عرضي ده هلته د هندوستان او د افغانستان په مابینځ کې محبت چې دی هغه چې شته هغه عرضي دی دا په دې وجه دی چې چونکې ته د پاکستان سره اخته یې پاکستان زما دشمن دی نو زه ستا ملګری یم یا دا خبرې دی الله لرې کړي دا هندوان دی الله وشرموي صحیح سلو بیا دغه خو هندوان در معلومیږي هغه د امیر خان متقي سره چې هغه وزیر خارجه د دغه ولاړ دی بالکل ته د زمري و څنګ ته چغال ولاړ دی اکشنی نه دی هغه 25 که 10 کیلو دی دا د وزیر خارجه د زمري و څنګ ته چغال ودرې چې جوړیږي خاص د هند چې کوم وزیر خارجه د افغانستان د وزیر خارجه سره ودرې دا رقم دی او بیا جواب درته کوم تی به خبره لږ ما سر خلاص کړي دلته هندوستان په دا وزیر خارجه ته د افغانستان یا افغانستان ته چی ورکړ په توګه په خبري امبولانس نه ورکړ امبولانس ته چی لپاره دی د غم لپاره دی د سرووینو لپاره دی د مرګ لپاره دی د درد لپاره دی د مشکلات لپاره دی او د مصیبتونو لپاره د مشته دغه راک ولې د شایسته بسانه راکول چې پر کندهار او پر کابل می چلولې وای ولې د شایسته بسانه راکول پر جلال آباد پر کابل می چلولې وای ولې د شایسته بسانه راکول هاي زورور خوندور چې د هرات او د کندهار می چلولې دا امبولانس ماته چې پر راکوي نن خو ما کړه امن دی خوشاله ز امبولانس ضرورت نه لرم ولې راکوي په یوه به خبره سره خلاصیږي نو سره خلاص کی او ډېر خلک بس ما سره پر دې خبرو اتفاق نه کوي پروا نه لري اتفاق ضروري نه دی شکنځا مه کوئ بد رد مه وایئ صحیح سلو او بیا بله خبره دا ده ډېر خلک ما ټول دلته خوشحاله دي ډېر هلته خوشحاله دي په دې جنګ پر دې به چی شي وایي انا لله و انا الیه راجعون او بیا زموږ دپاره صرف دوې خبرې راپاته دي موږ ته صرف دوې خبرې راپاته دي یوه خبره دا چې موږ ډېر په اخلاص دعا وکړو چې یا الله دغه مشکل د دوو ملکو له مابینځه وباسه صحیح سلو او دویمه دا خبره ده چې موږ ډېر وژاړو والله زه د شپې راپورته سوم 2 رکعاته نفل مې وکړلو بیا مې الله ته زارۍ وکړې چې یا الله دغه یو همسایه لرو څنګ پر څنګ کلتور رواج رسم مجلس خبرې انداز طور طریقې مې ټول یو دی او دغه سره زموږ دا مشکل راغلی صحیح سو موږ به دغه دعاګانې کوو الله ته به ژاړو چې الله دا مشکل دا پریشاني لرې کړه او بیا بله خبره دا د عزیزانو ډېر داسې منافقان شته چې هغه غلطې ویډیو چلوي د خپل یوز لپاره د دروغو ویډیو چلوي د خلکو غصه راپاروي د خلکو خشم راپاروي چې الله داسې وسو تقریبا په دا خبرو کې تقریبا 90% درواغ دي 10% خبرې ستا هغه به رښتیا وي 90% درواغ دي او ما تا ته درواغ را رسېږي رښتیا چې دی هغه نه را رسېږي او کوم سړی چې بیا داسې ویډیو شی مې چلوي دا خاص داسې دی لکه پر اور چې سړی تیل اچي دا نو زه خاص منافق بلم هر څوک چې دی دا منافقت دی چې ولې دومره لوی مشکل راولې تو خدای ووایست موږ په دې دا اوس چې ناست څو کسان افغانان دي چې زه اوس وایم شاید تر پاکستاني افغانان ډېر ناست بیا څه چم کوي د غومره پاکستانیان دورې اوسېږي بیا څه چم کوئ صحیح سلو الله دې مو وساتي الله دې مو وساتي او بیا بله خبره دا د حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي د وشار سړي دپاره تر ټولو لوی مشکل دا دی چې په حاکم تاواني په ناکم تاواني لوی مشکل د عقلمند سړي دپاره چی دی هغه دا دی چې په حاکم هم تاواني
او پناه کی چې وایم و دا جنگ دی وچی هم تاوان دی چې وایم نه دی کیږي هم تاوان دی الله دې مو وساتي الله دې او خالد و ملکو خو به د کړي یو سعودي یو قطر خو به د کړي یو سعودي او بل قطر چې دغه خو به د کړي نو په موږ باندې بل چا خانه ده به د کړي جهان خوشاله دی نه پوهېږي په هندوستان کې به دی د بګوان زامونو هغه د بوتانو زامونو بیا څومره د غوا بولې چښلي د ډېرې خوشحالۍ صحیح سلو الله دې د دا خوشحالي نیمګړی کړي الله دې دا خوشحالي د دې برقرار نه لري زموږ په خپل لاپس کې دی الله خوشحالي تر ډېره پورې ژوندی لري او خوشحاله لري او آباد لري او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې کم سړی و دې جنگ ته هوا ورکوي دا داسې دی لکه هغه کربوړی نه و چې ابراهیم علیه السلام مبارک په اور کې و هوا یې ورکوله بعینه دا هغه خبره ده طرفداري به نه کوو که څه زه په دې وطن کې ته په هغه وطن کې اوسېږي دا به اسانه مثال به درکړم د بابا او دادی سره جنګ به سړی څه چم څه چم کوي د دوه ورونو سره جنګ سړی څه چم کوي لرګی راخلي د یو ورور سره درېږي یا نه درېږي دواړه ورونه به تر لاس ونیسو داسې به نه کوي خو خیر هغه دغه څه وایي هغه مطیع الله تراب الله د جنت عدن نصیب کړي هغه وایي د انبار غمونو منځ کې سوځم د انبار غمونو منځ کې سوځم لکه خس د تنرونو منځ کې سوځم لکه ونه لخپل لاس وهل خرمه لکه ونه لخپل لاس وهل خرمه د تبرونو او ګواښونو منځ کې سوځم بس زمام دغه خبره ده د انبار غمونو منځ کې سوځم د خس پشان تنرونو منځ کې سوځم لکه ونه لخپل لاس وهل خرمه لکه ونه لخپل لاس وهل خرمه د تبرونو او ګواښونو منځ کې سوځم بس موږ هم دا رقم سوځل کیږو د دوه ورونو په غمو کې موږ سوځل کیږو د دوه ورونو په جذباتو کې موږ سوځل کیږو او موږ خرابېږو خیر الله رب العزت د مشکلاتو پریشانی لري الله پاک د مشکلاتو پریشانی لري دغه جنگ دی الله پاک په صلح بدل کړي دغه جنگ دی الله رب العزت په روغه بدل کی دغه جنگ دی الله رب العزت په ورورګلوي بدل کی دغه جنگ دی الله رب العزت د دوام پرشتہ را بدل کی چې بیا زموږ په مابین کې داسې مشکلات را نسی او موږ د دې خبرو سخت خلاف یو نه جنگ غواړو نه جنگ کوو نه جنگ منو که چا جنگ کړی دی ورسې پوښتنه وکړي چا چې جنگ کړی دی ورسې پوښتنه وکړي هغه بیا تا ته وایي چې ما په جنگ کې څو ګټه کړې ده بس د انبار غمونو منځ کې سوځم لکه خس د تنرونو منځ کې سوځم لکه ونه وهل خرم له خپل لاسه د تبرونو او ګواښونو منځ کې سوځم د تبرونو او ګواښونو منځ کې سوځم خیر دا خبره ختمه شوله الله پاک دې زموږ د ټولو پرده وکړي الله پاک د ټول مشکلات پریشانی چې دي هغه